سلامونه نیکې هیلې او ډېر ډېر احترامات دوستانو، ستاسو ورور ستاسو ملګری سمر افریدے یم. امید دی چې روغ جوړ به وئ او د صحت په جامه به وئ. پروګرام دی د انګازي ټي وي ادبي څیرے، او په ادبي څیرې کې نن ما سره ډېر محترم پروفیسر اسیر منګل صاحب موجود دی. د سره به د ده په ژوند فن او په ادبي خدماتو باندې خبرې اترې کوو. د ده سره ترڅنګ ډاکټر پروفیسر اسلم تاثیر صاحب هم موجود دی. نو هغه نه به هم څه تاسو راته خلو. د ټولو نه مخکې اسیر منګل صاحب تا ته په خپل پروګرام کې په خیرالي او ستړي مشي وایم. ډېره مننه عابد سمر صاحب چې تاسو زه راوغوښتم د انګازۍ ټي وي اورېدونکو او کتونکو ته مخامخ کړم چې خپل احساسات او جذبات هغې سره شریک کړم. مننه، ډېره مننه. خپله پېژنګلو مونږ خو هم پېژنو، خو زمونږ د مینهوالو سره که وکړئ نو ښه به وي. زه به دا ووایم چې نوم خو تا واغستو، نو په ټل کې زه زیږېدلی یم، ټل کې پیدا شوی یم. بس تعلق هم یو غریبې کورنۍ سره دی او بیا دا هلې ځلې او منډې ترړې. نو مطلب دا چې هر قسم ژوند سره مونږ مخامخ شوي یو. او بیا ما اول شروع دغه نه کړې ده د پریس انفارمیشن ډپارټمنټ PID، د هغې یو پښتو مجله وه اباسین، د هغې معاون مدیر وم. بیا هغې نه پس ایجوکیشن ته رالم، نو په تنګي کالج کې نو بیا لیکچرر شوم، د پښتو ژبې استاد وټاکلی شوم. نو دا اسلم تاثیر صاحب چې ما سره ناست دی دا زما کولیګ دی. مونږ بیج یو بیج وو، خو بیا وروستو د کمیشن څه دغه و نو دوی لږ مخکې وشو، مونږ وروسته وشو. جی، صحت مو څنګه دی؟ ژوند مو څنګه روان دی؟ شکر دی د الله تعالی فضل دی چې زه اوس ریټایر شوی یم، او بیا هم د الله فضل دی ټیک ټاک یم. دې باندې زه د الله تعالی ډېره زیاته شکریا ادا کوم د هغې چې په دې عمر کې هم مطلب دا چې شپېتو نه سړی بره شي، نو بیا مطلب دا دی چې صحت هغه شان نه وي. نو د الله فضل دی چې زه ښه یم اوس. جی، د شاعرۍ آغاز مو په باقاعده طور د کم سن نه وکړو؟ دا خو ما خیال دی چې کال 1971 نه ما کړی دی. که تاسو خیال وکړئ که نه، زمونږ دلته په دې پښتونخوا کې چې کوم یو شاعر د شاعرۍ ابتدا کوي نو هغه د اردو نه کوي. د هغې وجه دا ده چې زمونږ میډیم دلته کې اردو د پښتو شته نه. نو مونږ هم داسې مات ګوډ لیکل په اردو کې کولو، او بیا وروستو چې څومره په سړي کې پوهه راځي، شعور راځي، نو هغه ته بیا احساس کېږي. نو ما بیا پښتو کې لیکل شروع کړو. نو دا کال 1971 کې ما لومبی غزل لیکلی و. جی، په کوم صنف هم ډېر لیک کړی دی؟ ما خو نثر کې زیات لیکل کړي دي، او بیا په نثر کې هم ما لکه ناول لیکلی، ډرامه لیکلی، افسانه هم لیکلې ده، مقاله هم لیکلې ده، څېړنه هم کړې ده، کره کتنه دا مقالې هم لیکلې دي، او نثر دغه کې هم زیات کار کړی. چې د کوم شاعر نه ډېر متاثره یې؟ شاعران خو خامخا چې مطلب دا دی چې دا مونږ تاسو ګورئ یا مونږ نه مخکې ګورئ، دا یو تسلسل را روان وي که نه، لکه د روحانیانو دور نه یا د روحانیانو دور نه مخکې دور چې کوم دی، بیا د روحانیانو دور، بیا د خوشحال بابا دور، نو بیا داسې زمونږ دا دور چې کوم دی مونږ ټول د حمزه بابا نه متاثره یو، په دې چې دا د 20مې صدۍ ډېر لوی شاعر دی او ډېر لوی عالم فاضل. نو دې نه داسې شاعر به نه وي چې د ده نه ځان دغه کې یو طرف ته کړي. دا ګرانه ده ډېره. په موجوده وخت کې د شاعرانو نه د څه امید دی چې ادب به مخکې وړاندې بوځي که نه؟ تاسو که تاریخ ولولئ نو په د ژوند چې کوم هغه هلې ځلې دي په هغې کې ټولو نه سپېڅلی کردار د شاعر وي. تاسو چې کوم د کوم ملک تاریخ ګورئ په هغې کې به د شاعر یو سپېڅلی کردار وي. مونږ په پښتنو کې مونږ دا وایو چې مونږ یوې ټپې هغه چې د پیرنګي او د پښتنو
کم جنگ شوی دی په میوند کې، که په میوند کې شهید نه شوې ګرانه لالیه بې ننګۍ له دې ساتي نه. دا هغه ادب و، دا یوه ټپه و، دا یو څو ټکي دي که نه. هم دې ټکیو چې کوم دی دومره لوی کار وکړو چې یو ډېر غټ طاقت چې په هغه وخت کې هغه سوپر پاور و، هغې له یو ډېر غریب قوم شکست ورکړو. نو ادب دغه نه افادیت نه خو انکار کیدی نه شي. موږ چې څومره د ترقي یافته ملکونه ګورو نو د هغې شاته ادب دی، چې څومره ادب موړ پټ وي دومره د هغې هغه خلک هم مخ په وړاندې ځي. مطلب دا چې هغه سیاستدان خو هله کار کوي چې ته هغه له سوچ ورکې، اصلي خبره د فکر ده، د خیال ده. نو دا خو شاعر سره دی. نو زه مایوسه نه یم موجوده کل نه. او بل بیا دا د الله تعالی فضل دی چې نن سبا دا نیټ او فیسبوک چې کومه د سوشل میډیا له په دې سوشل میډیا له کبله د پښتو ژبې ډېره زیاته ترقي وشوه. لکه مخکې به چا دا ګیله به کوله موږ پښتو نشو لیکلی، په پښتو نه پوهېږو. اوس که څوک پښتو نشي لیکلی رومن کې لیکي یا په بل څه کې لیکي. نو زه ځکه دا وایم د خپلو اورېدونکو ته چې تاسو پښتو لیکئ، غلطه لیکئ خو پښتو لیکئ، چېرته خو به سمه شي که نه. او بل دا دی چې مونږ کومه دا باړهګلۍ املا ده، ځینې خلک د هغې مخالفت کوي، خو مونږ د هغې مخالفت نه کوو. هغه ډېره ټیک ټاک املا ده. مونږ په دې پښتو کې ډېرې غلطیانې وي، ډېرې کمزورۍ وي، هغه د املې سره ووتې. خو به هر حال چې عام خلک په څه کې لیکي نو هغې باندې مونږ دا بندیز هم نه لګوو چې ته دا املا فعال وکړه یا هغه املا فعال وکړه. خو به هر حال په دې هکله مونږ ستونزې لرو. هلته بره پښتونخوا کې هم دا حال دی، هلته هم په املا باندې اتفاق نشته، دلته هم په املا اتفاق نشته. خو به هر حال مونږ دا وایو چې تر کومې پورې مونږ عام وګړی ځان سره اغوستی نه وي نو زمونږ د ژبې هغه ضرورتونه چې کوم دي هغه به نه پوره کېږي. نو مونږ ته دا پکار ده چې مونږ اول هغه دا زده کړې طریقه هم دا ده که نه چې یو زده کوونکی یو طالب علم به ته آسان نه راونیسې په ګران به یې ودروې. نو داسې کیدی نه شي چې ته یو طالب علم ته ګران دغه مخکې کې نو هغه چې ګران وګوري به په شا وتښتي. نو دې کې مونږ ته څه نه څه دغه پکار دی چې مونږ هغې نه کار والو. نو چې څوک عام سړی چې څوک څنګه لیکي یا دې لیکي، او نوره املا چې کومه د باړهګلۍ کومه املا ده هغه صحیح املا ده. پکار دی چې مونږ هغه زده کړو. که زده کولی نه شو خو کم از کم دا دې نه کوو چې مونږ د پښتو نه لیکو. یا دې باندې د ادب ټولو استادان متفق دي چې کوم قومونو ترقي کړي ده. اول خو هر یو شاعر چې کم یو رایټر ته ګوري هغه به د شعر نه ابتدا به د شعر نه کړي، خو وروسته هغه نثر طرف ته راشي. نو ژبې قومونه دا په نثر کې ترقي کوي. د شاعرۍ افادیت نه هم انکار نشي کېدی. شاعري هم خپل اهمیت لري، بلکې شاعري ډېر زیات اهمیت لري. لکه مخکې ما هغه د ټپې ذکر وکړو چې هغې ډېر لوی کار وکړو. نو بعضې داسې کارونه دي چې هغه شاعري کولی شي، نثر یې نشي کولی. او بعضې داسې کارونه دي چې هغه نثر کولی شي، شاعري نشي کولی. نو مطلب دا دی چې موږ دپاره پښتو ادب دپاره، پښتو ژبې ادب ترقۍ دپاره، ودې دپاره هم معیاري شاعري ضروري ده، هم معیاري نثر ضروري ده. څه چاپ اثار مو شته که نه؟ او ما خو تر اوسه پورې 20 کتابونه چاپ دي، نورو داسې 5-6 به پرتې. که تاسو ته یې څه نامې یادېږي؟ نامې لکه زما د شاعرۍ 4 ټولګې مخې ته راغلي دي. عشمه دا لومبۍ مجموعه ده. دا عشمه د هغه ته نری شمال چې سار کې لګي که نه، باد نسیم دې ته وایي. او ګنګوسا لکه هغه پټې پټې خبرې وي که نه هغه. او دریم مماڼه هم زمونږ د غرونو یو اوس دا میوه ډېره کمه په نظر راځي. نو دا اوس هم شته په غرونو کې، ستاسو په غرونو کې هم شته، زمونږ په غرونو کې هم شته، خو ډېره کمه ده او بلکې په ورکېدو ده. نو دا ده. او اوس ما یو کتاب چاپ کړی ده، دا یو ړنګ کلي تصویر یم، دا 4 شعري مجموعې دي. نور ما ډراما یو دا کوژدن ډراما چاپ ده، ترله ناول چاپ دی، د کورمې په غاړه
لنډې کیسې دي، افسانې دي، هغه چاپ د پښتو افسانې سل کلن بهیر دا کره کتنه ده، څېړنه ده. په اردو کې هم چاپ دی، پښتو افسانې کې 100 سال په هغه کې هم چاپ دی، په پښتو کې هم چاپ دی. نو دا 14 کتابونه خو ما په پښتو کې لیکلي، 4 کتابونه زما په اردو کې دي. یو چې کوم دی د طاهر افریدي صاحب یو ناول دی په کاڼو کې رګونه، چې هغه د قبایلي سماج ډېره په ښه طریقه باندې انځورګري کړې ده. نو ما هغه اردو ته راواړوله چې اردودانو ته هم خبره شي چې زمونږ قبایلي څه شعور لري، څه سماج دی، څه طور طریقې دي، څه هلته څه کېږي. دا ډېر اهم ناول دی، دا ما اردو ته راړولی دی. یو بل ناول د کویټې ډېر محترم افسانه نګار او ناول نګار چې هغه د علامت امام ګڼلی شي، د هغه ناول دی سګوان، هغه لیکلی و. نو هغه ما د سګبان په نام په اردو کې، دا د پښتو لومبی مکمل علامتي ناول دی، دا ما ترجمه کړی. بل کتاب دی اردو کې فسانه کوهسار، نو دا ما داسې 40 پورې لنډې کیسې ترجمه کړي دي د پښتو، چې چا پښتو کې افسانې لیکلي نو ما خوښې کړي هغه ما ترجمه کړي. نو دا 4 کتابونه په اردو کې دي. جی ټول مینوال هم د غزل په انتظار دي، نو څه به راسره شریکوي؟ یو غزل بس ډېر وي که نه، یو باندې خو به کار ونشي. په زړه نری وم ما د وینو کاروبار نه کوو، په زړه نری وم ما د وینو کاروبار نه کوو، زما په غاړه بلنده وه خو ما ښکار نه کوو. واه واه ډېر ښه ډېر ښکلی. په زړه نری وم ما د وینو کاروبار نه کوو، زما په غاړه بلنده وه خو ما ښکار نه کوو. زه په دې پوی نه وم چا پرېښې وه په نیمه لار کې، زه په دې پوی نه وم چا پرېښې وه په نیمه لار کې، خو په دې پوی وم چې هغې چاته ازار نه کوو. واه 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 ډېر ښکلی. زه په دې پوی نه وم چا پرېښې وه په نیمه لار کې، خو په دې پوی وم چې هغې چاته ازار نه کوو. او مونږ په دې کلي کې یو داسې وخت هم ولیدلو، مونږ په دې کلي کې یو داسې وخت هم ولیدلو چې چینې وچې وي او سیوری به چنار نه کوو. واه واه ډېر ښکلی. مونږ په دې کلي کې یو داسې وخت هم ولیدلو چې چینې وچې وي او سیوری به چنار نه کوو. او هغه سړي چې کله مخ پټ کو پرده یې وکړه، هغه سړي چې کله مخ پټ کو پرده یې وکړه، هغه سړي بیا د یو چا هم انتظار نه کوو. واه ډېر ښکلی. هغه سړي چې کله مخ پټ کو پرده یې وکړه او هغه سړي بیا د یو چا هم انتظار نه کوو. او لوبې به څنګه په دې خاوره او ولس نه کېدې، لوبې به څنګه په دې خاوره او ولس نه کېدې، مشر خپل سر ساتلو غم یې د داستار نه کوو. واه واه ډېر ښکلی. بیا وایه شي. لوبې به څنګه په دې خاوره او ولس نه کېدې، مشر خپل سر ساتلو غم یې د داستار نه کوو. ډېر ښکلی. او اوس مې یوه پولې د زړه په سر ماتېږي، اوس مې یوه پولې د زړه په سر ماتېږي، منګله وخت چې د اظهار و ما اظهار نه کوو. ډېر ښه منګل صاحب. د دسمبر دا اوږدې شپې او دا زما تنهایی، واه واه. د دسمبر دا اوږدې شپې او دا زما تنهایی، لکه په ما کې چې وي زه د دې دنیا تنهایی. ډېر ښه ډېر ښه. او وتلې کله هم زه نه یم د خپل ځان له شوره، وتلې کله هم زه نه یم د خپل ځان له شوره، لیدلې ما نه ده د خپل ځان د بیدیا تنهایی. ډېر ښه ډېر ښه. او تا ته دروغ بشي لیدی، تا ته به ټوکه ښکاري، تا ته دروغ بشي لیدی، تا ته به ټوکه ښکاري، زه به وشلی یم قسم دی په رښتیا تنهایی. ډېر ښکلی. تا ته دروغ بشي لیدی، تا ته به ټوکه ښکاري، زه به وژلی یم قسم دی په رښتیا تنهایی. ډېر ښکلی. او څوک په کاله کې دی یوازې، څوک سفر کې ځان لا، څوک په کاله کې دی یوازې، څوک سفر کې ځان لا، ما د لیدلي د دې خاورې د هر چا تنهایی. ډېر ښکلی ډېر ښکلی. ما د لیدلي د دې خاورې د هر چا تنهایی. و آخري مقدار ده ارشاد. سترګو کې شګې د صحرا او زړه کې خیال د جانان،
سترګو کې شګې د صحرا او زړه کې خیال د جانان منګله زه به چاته ورنه کړمه دا تنهایي. ډېر ښکلی مینوالو ډېر ښکلي کلامونه هم د اسیر منګل صاحب نه واورېدل. امید دی چې ستاسو به خوښ شوي وي. دې وخت کې ډاکټر پروفیسر اسلم تاثیر صاحب را سره ناست دی. نو راځئ چې د ده نه د اسیر منګل صاحب په اړه څه تاثرات واخلو. پروفیسر ډاکټر اسلم تاثیر صاحب. ډېره مننه. اسیر منګل صاحب به حیثیت انسان، به حیثیت ملګری، به حیثیت پښتون یو ډېر د کمال سړی دی، ډېر مخلص ملګری دی، ډېر ښه انسان دی. او د پښتونولۍ چې کوم اوصاف دي هغه په ده کې الحمدلله ټول شته دی. بیا په تیره که د لیکوال په حواله وکړو نو دوی چې څنګه خبرې وکړې نو د لیکوال په حواله خو د اسیر منګل صاحب ډېر اړخونه دي. هغه دوی په خپله مو ویل غزل یې هم لیکلی دی، نظم یې هم لیکلی دی، نثر کې بیا افسانه ده، ډرامه ده، ناول دی، سفرنامه ده، مقالې دي، تحقیق دی. نو د ما خپل خیال دا دی چې د دومره ډېرو صنفونو سره انصاف کړی دی او ډېر بهترین کار یې کړی دی. هغه د چې کوم تحقیق دی هغه د یونیورسټۍ په کورسونو کې شامل دی، په نصابونو کې شامل دی. بیا د دې نه علاوه چې کوم د نورو نصابونو کې هم د کلامونه شته دی، د تعلیمات هغه چې کوم د زړه خبره ده. نو ما ته خو داسې ښکاري چې اسیر منګل صاحب د الله تعالی نظاره نه کړي او د ښه لیکوال یوه ښکلې نمونه ده په هر اړخ کې چې ګورو. نو دی یو ښه لیکوال دی او یو ستر انسان دی، یو پیاوړی پښتون دی. والله دی خوشحال لري، الله دې دله خوشحالي ورکړي، والله دې ژوند ورکړي چې د پښتو ژبې خدمت وکړي. مننه. منګل صاحب په دې وخت کې د کومې ادبي غونډو سره تعلق لري؟ کوم ادبي غونډو له ځای راځي؟ زما تعلق خو لکه پښتو ادبي چمنټل مونږ تاسو ته پته چې مونږ 2 عالمي کانفرنسونه کړي دي، کنونشنونه، یو په 2015 کې یو 2012 کې. نو هغې کې چې کومې مقالې اورولې شوې یا مقالې مونږ چاپ کړي دي نو هغه هم په ایم اے کورس کې شاملې دي د دواړو کانفرنسونو. نو اوس فلحال مونږ یو عالمي پښتو جرګه هغې سره د تعلق دی. نو چې هغې هغه چیرمین دغه دی سلیم راز دی او زه وایس چیرمین یم. نو دا فلحال ما د دغه سره تعلق دی. داسې څه یادونه را سره شریک کا چې په خپل وخت کې تاسو مشاعرې کړي وي د حمزه بابا سره یا داسې د نورو شاعرانو سره چې اوس په مونږ کې شته نه مونږ نه تللي؟ دا زه چې کله پېښور ته رالم نو زما عمر تقریبا داسې 25 کاله به و. نو زما اړه کې دا دغه ومه چې زه د حمزه بابا ووینم. نو مونږ اسلم تاثیر صاحب ته پته ده د ملګری او د مونږ ټولو شریک ملګری و په دې بالا حصار کې سپرډنټ و آیت الله خان خټک، هغه خاص مرید و د بابا. نو ما هغه ته وویل، هغه وویل چې بس ورځو دلته آسیا ګیټ کې جمع و داسې وی دی جمع کې دلته یي کنې ما یې هلته بور شو، دومره لوړ او دومره لرې نه دی. نو مونږ بیا ورغلو حمزه بابا سره. نو حمزه بابا سره چې کېناستو ګپ هم شروع کړلو. نو ما یو ښایست ظاهر کو، ما وی چې بابا سره مونږ سره کیمره نه وه، مونږ چې بابا سره یو تصویر وباسو. نه ما داسې یو ښایست ظاهر کو، هغه ته به ووایه خټک صاحب ته به ووایه. نو هغه حمزه بابا هغه ته ووایه، خټک صاحب ته وایي چې دی څه وایي؟ هغوی چې دی وایي چې کیمره مو راوړې وه نو مونږ به بابا سره یو تصویر ویستی. هغه سات کونټۍ راواخیستې، وایي راځئ دلته دوکان شته که نه، دوکان کې به وګورو. نو چې مونږ هغه لاړو هلته نو بس هغه بدقسمتۍ نه لوډ شیډینګ و. دا ما خیال دی داسې یو لږ وخت نوی د لوډ شیډینګ شروع و. نو هغه وایي چې کله به راځي؟ ګنټه پس به راځي. مونږ بیا لاړو کېناستو، بس د بیټک ته رالو کېناستو، خبرې م کولې. نو ما بیا ووایم چې بس بابا ته نور تکلیف نه ورکوو، بس زمونږ قسمت په نه و. نو هغه چې ګنټه تېره شوه
فورن بابا بیا کونټه راځي زه چې زو چې دا تصویر وبس چې موږ هلته لاړو بیا لاړو بجلی بس چې دی اوس پته نه لګیا دکاندار وی چې کله په غنټو کوي بشي موږ واپس راړو نو بابا سره خو زموږ هغه تصویر کیمرې وانه خو خو زما بړه کې چې کم تصویر د بابا جوړ شو ډیر هغه نه ورانیږي بس هغه وسم هغه تصویر نو دا بابا سره موږ یو عقیدت و مینه وه بلکې د ټولو پښتنو سره چې څوک پراتلو بابا سره به ملاوېدو. بشک اسیر منګل صاحب په آخري کې نوي کول شاعرانو ته او نوي کول زلمو ته بس پیغام ورکول غواړي؟ زه بس خپل پښتون زلمی کول ته دا پیغام ورکول غواړم چې تاسو خپل ژبې سره پیوست پاتې شئ، خپل ژبې سره مینه وکړئ، عقیدت وساتئ، لیک وکړئ، لوست وکړئ. کنی نو د زه خو خلک هر څه هر څه وي خو زما خپله دا دغه ده زه یم چې که چېرې موږ پښتو ژبه موږ نه لاړه نو پښتونولي ختمه ده، پښتون ختم دی. موږ اوس چې څوک هندوستان کې پښتانه دي یا په پنجاب کې پښتانه دي هغوی ته موږ پښتانه نشو ویلی په دې چې هغوی کلچر بدل دی، د هغوی ژبه بدله دی، صرف وینه ده په وینې کې خو موږ هغه د پښتو یو ډېر زورور متل لرو په دې هکله چې پښتون په قومیت فخر کوي، په ژبې ته د وینځي په نظر هم نه ګوري، نو دې وجې نه پښتون هر ځای کې وال خوړلی دي. نو موږ که خپل قوم جوړول غواړو، خپله خاوره آبادول غواړو، خپل ځانونه شته کول غواړو، نو موږ خپلې ژبې سره مینه کوو او داسې مینه به کوو لکه څنګه سیندیان خپلې سیندۍ سره مینه کوي. هلته کې که پیپل ګوند دی، که نیشنل ګوند دی، که مسلم لیگ دی، که جماعت اسلامي ده، که جی یو آی ده، کومه یو پارټي ده هغوی نو کمپرومایز په لینګویج باندې کمپرومایز نه کوي. نو مونږ بس زما دا پیغام دی چې نوې کول دي په خپلې ژبې باندې د مصلحت نه کار وانخلي. اسیر منګل صاحب د وخت راکولو جهان مننه. ستاسو هم ډېره مننه او د پروفیسر ډاکټر اسلم تاثیر صاحب چې زما ډېر نږدې ملګری دی. موږ ډېر وخت نه په یو هغه کې پاتې شوي، په یو محکمه کې پاتې شوي. ډېره مننه کوم چې هغه کمې خبرې وکړې. ستاسو هم ډېره زیاته مننه عبید سمر صاحب چې تاسو زه خپلو کتونکو او اورېدونکو ته مخامخ کړم. یو ډېره مننه. جی ډیره مننه کتونکو. دا و د نن پروګرام ادبي څیرې چې د پروفیسر اسیر منګل صاحب په ژوند فن او په ادبي خدماتو مشتمل و. انشاءالله که ژوند وفا وکړه د یوې بلې ادبي څیرې سره به بیا حاضرېږو. تاسو کولی شئ چې انګازي ټي وي په یوټیوب هم سبسکرایب کړئ او د فیسبوک د لارې هم لایک کړئ او خپلې رایې هم زموږ سره شریکې کړئ. خپل کوربه سمر افریدي له ورکې رخصت چرته چې وې ښاد آباد او بریالي اوسئ. د لوی الله